سلامونه او نیکې هیلې کوم دوستانو، الله پاک دې وکړي چې جوړ روغ او د صحت جامې به مو په تن وي. شریف الله حاکم د افغان نیشنل آنلاین اکاډمۍ څخه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د تیر په څیر نن بیا د یو نوي مضمون او یوې نوي عنوان سره ستاسو په درانه خدمت کې راغلی یو. په دې سریز ویډیوګانو کې د 10م ټولګي د ریاضي د عمومي تمرینونو د حل لپاره ځانګړي شوي دي. نو راځو د 10م ټولګي ریاضي د لومړي څپرکي د عمومي تمرین سوالونه حل کوو. لومړی مثال ده، لومړی سوال دا د کا قیمت په لاس راوړئ په داسې حال کې چې که چیرې ایکس درې جزونه لري دوستانو. اول جز یې که چیرې ایکس مثبت 15 د دې پولینوم یو فاکتور وي. دویم جز یې دی که چیرې ایکس منفي 1 د دې پولینوم یو فاکتور وي. او دریم جز یې دی که چیرې د کا قیمت په لاس راوړئ که چیرې دا پولینوم په ایکس مثبت 3 وویشو او باقي مانده 8 پاتې شي. راځئ دوستانو شروع پرې کوو. لومړی جز حل کوو. راځئ دوستانو د دې لپاره چې موږ پوه شو چې ایکس مثبت 15 د دې پولینوم یو فاکتور دی، راځئ دا پولینوم په دې تقسیموو که چیرې باقي مانده باید 0 شي. د دې په خاطر چې موږ ته وایي د کا قیمت په لاس راوړئ که چیرې ایکس مثبت 15 د دې پولینوم یو فاکتور وي. ښایي که چیرې ایکس مثبت 15 د دې پولینوم فاکتور وي باقي مانده باید 0 شي. راځو دوستانو د ترکیبي ویش څخه په ګټې اخیستنې سره د تقسیم عملیه اجرا کوو او باقي مانده څېړو چې څنګه ده. راځو د موږ پولینوم ده ایکس مکعب مثبت کا ایکس مثبت 125. راځو ترکیبي ویش په ایکس مثبت 15 ویشو. راځو یو او د ایکس دوستانو د ایکس مکعب ضریب یو ده. ایکس مربع نشته، د ایکس مربع ضریب 0 نیسو او د ایکس ضریب کا او ثابت عدد هم 125 تقسیم د پر دوستانو ایکس مثبت 15 مساوي 0 وضع کوو. 15 د مساوات اخوا اړوو، دې خوا پاتې کېږي ایکس، اخوا پاتې کېږي مثبت 15 منفي 15 دوستانو. اخوا چې واړوو معلومه منفي کېږي. راځو په منفي 15 ویشو دوستانو. راځو په لومړي قدم کې یو په خپله راښکته کوو، د ترکیبي ویش عملیه سرته رسوو. یو په منفي 15 کې منفي 15 دوستانو. منفي 15 جمع 0 یا منفي 0 هماغه منفي 15 کېږي. منفي 15 په منفي 15 کې مثبت 25 کېږي دوستانو. مثبت 25 مثبت 25 جمع کا یا کا جمع 25 دوستانو فرق نه کوي. کا جمع 25 بیا په منفي 15 کې ضربوو. منفي 15 ضرب د کا منفي 15 کا کېږي دوستانو. مثبت منفي کې منفي 15 ضرب د 25 125 کېږي دوستانو. مثبت منفي کې منفي علامه منفي کېږي دوستانو. منفي 125 دوستانو. 125 د منفي 125 سره خلاصېږي، دلته پاتې کېږي خالي منفي 15 کا. منفي 15 کا دوستانو دلته باقي مانده شوه. ښایي چې باقي مانده شوه موږ ته ویلي چې ایکس مثبت 15 د دې پولینوم یو فاکتور دی. تاسو د کا قیمت پیدا کوئ. ښایي راځو د کا قیمت اوس دا باقي مانده خو موږ ته باید 0 په لاس راغلی وای. ښایي راځو دا د 0 څخه وضع کوو. منفي 15 کا مساوي کېږي په 0. اطراف د مساواتو په منفي 15 ویشو دوستانو. څو دغه منفي 15 موږ ورسره خلاص کړو، دلته خالي پاتې شي کا. منفي 15 کا مساوي کېږي په 0. دا طرف هم په منفي 15 ویشو، دا طرف هم په منفي 15 ویشو. منفي 15 د منفي 15 سره خلاصېږي دوستانو. دې خوا پاتې کېږي خالي کا مساوي کېږي 0 چې په منفي 15 تقسیم کړو هماغه 0 ورسېږي دوستانو. د کا قیمت په لومړي جز کې 0 ده. که چیرې د کا په ځای 0 وضع کړو نو ایکس مثبت 15 د دې پولینوم یو فاکتور دی. نو راځو دویم جز یې حل کوو. دوستانو دویم جز یې عیني شکل د ایکس په توان 4 ضریب 2 ده. د ایکس مکعب ضریب منفي 3 ده. د ایکس مربع ضریب ایکس مربع نشته، د ایکس مربع په ځای 0. د ایکس ضریب منفي 1 ده او ثابت قیمت هم منفي 2 کا ده. 2 ایکس په توان 4 منفي 3 ایکس مکعب منفي ایکس منفي 2 کا. راځو دوستانو ښایي تقسیموو یې. ایکس منفي 1 مساوي په 0 وضع کوو. یو د مساواتو دې خوا راوړوو. منفي 1 دلته پاتې کېږي خالي ایکس مساوي کېږي په دا مثبت 1 کېږي دوستانو. په مثبت 1 باندې تقسیموو. راځو ښایي په لومړي قدم کې 2 په خپله راښکته کوو. 2 په 1 کې 2
2 منفي 3 منفي 1 کېږي دوستانو. منفي 1 په 1 کې منفي 1 کېږي. منفي 1 جمع 0 یا منفي 0 هماغه منفي 1 کېږي دوستانو. منفي 1 ضرب منفي 1 منفي 1 کېږي. منفي 1 منفي 1 منفي 2 کېږي دوستانو. منفي 2 ضرب 1 منفي 2 کېږي. منفي 2 کا منفي 2 کېږي دوستانو. چې ساده یې کړو نو د دې لپاره دویم جز یې عیني شکل ده. که چیرې x منفي 1 د دې پولینوم یو فاکتور وي تاسو د کا قیمت پیدا کړئ. ښایي راځو ښایي چې x منفي 1 د دې پولینوم یو فاکتور دی باقي مانده باید 0 شي. ښایي منفي 2 کا دوستانو منفي 2 مساوي کېږي 0. منفي 2 کا منفي 2 مساوات دې خواړه وو دا مساوي کېږي په مثبت 2. دوستانو د مساوات دواړه طرفونه په منفي 2 ویشو. په منفي 2 ځکه ویشو چې دلته موږ ته دغه منفي 2 نه دي پکار. موږ غواړو فقط د کا قیمت پیدا کړو. ښایي منفي 2 د بینه وړو. ښایي اطراف د مساواتو په منفي 2 ویشو دوستانو. منفي 2 د منفي 2 سره خلاصېږي. راځو د مساواتو دې خوا فقط کا پاتې ده مساوي کېږي 2 تقسیم په منفي 2 منفي 1 کېږي دوستانو. په دویم جز کې د کا قیمت مساوي په منفي 1 شو. که چیرې په دویم جز کې دلته د کا په ځای منفي 1 وضع کړو نو x منفي 1 د دې پولینوم یو فاکتور ده. راځو دریم جز یې لږ متفاوته خو انشاءالله مشکل نه ده. راځو حل کوو یې. دوستانو دریم جز په دې شکل دی وایي د کا قیمت په داسې حال کې په لاس راوړئ که چیرې دا پولینوم په x مثبت 3 وویشل شي او باقي مانده 8 شي. ښایي راځو اول په اول دا پولینوم په دې ویشو په ترکیبي ویش طریقه یې تقسیم کړو هم فرق نه کوي. راځو د ترکیبي ویش عملیه سرته رسوو. د x مکعب ضریب 3 دی دوستانو. د x مربع ضریب 2 ده. د x ضریب منفي 3 کا دی او ثابت عدد هم منفي 10 دی دوستانو. دلته x مثبت 3 مساوي په 0 وضع کوو. ښه 3 د مساواتو دې خواړه و x مساوي کېږي په منفي 3 کې دوستانو قیمت یې ښایي په منفي 3 تقسیموو. راځو په لومړي قدم کې یو په خپله راښکته کوو. یو ضرب د منفي 3 منفي 3 کېږي دوستانو. منفي 3 جمع 2 منفي 1 کېږي. منفي 1 په منفي 3 کې مثبت 3 کېږي دوستانو. منفي 3 کا او مثبت ورسره 3 مثبت ورسره 3 دوستانو. ښه مثبت منفي کې منفي دا عدد اوس بیا په دې کې ضربوو. منفي 3 کا ضرب 3 مثبت 9 کا کېږي دوستانو. مثبت منفي کې منفي 3 په 3 کې 9 کېږي دوستانو. دوستانو دلته 9 کا په خپله منفي 9 او منفي 10 منفي دلته دوستانو منفي 19 کېږي. ښه دلته 19 ډېر ښه. ښه 9 کا منفي 19 دلته دا باقي مانده شوه. موږ ته په سوال کې ویلي وای د کا قیمت په لاس راوړئ که چیرې دا پولینوم په دې x منفي 3 وویشو باقي مانده 8 شي. ښایي دغه باقي مانده هر شی چې دی قیمت یې د 8 سره مساوي ده. ښایي 9 کا منفي 19 مساوي کېږي په 8. دوستانو منفي 19 د مساواتو دې خوا راوړو. 9 کا مساوي کېږي دې خوا 8 منفي 19 چې راوړو مثبت 19 کېږي دوستانو. ښایي 9 کا مساوي کېږي په 8 جمع 19 اوویشت کېږي. دوستانو د مساواتو دواړه طرفونه په 9 تقسیموو ځکه چې دغه 9 موږ دلته په کار نه دي. موږ غواړو فقط د کا قیمت پیدا کړو. ښایي د نه باید د بینه یوسو. د دې دپاره چې نه د بینه یوسو په 9 تقسیموو. ښایي چې د مساواتو یو طرف په 9 تقسیموو بل طرف هم باید په 9 تقسیم کړو. دا هم په 9 تقسیموو. دا نه د دې 9 سره خلاص شول. د مساواتو دې خوا پاتې شول فقط کا او د مساواتو دې خوا پاتې شول اوویشت چې په 9 تقسیم کړو پاتې کېږي په 3 دوستانو. ښایي په دریم جز کې د کا قیمت مساوي په 3 شو دوستانو. که چیرې دلته د کا په ځای 3 وضع کړو بیا پس له هغې نه دا پولینوم په دې تقسیم کړو باقي مانده یې د 8 سره مساوي ده. همدغه جواب دی دوستانو او مخکې ځو. دوستانو دویم سوال ده. د ترکیبي ویش په مرسته دا پولینوم ده په x مثبت 4 تقسیموو. دویم پولینوم ده په x مثبت 4 تقسیموو. دریم پولینوم ده په x منفي 10 تقسیموو. څلورم پولینوم ده په x منفي 3 تقسیم په 2 تقسیموو دوستانو. نو د ترکیبي ویش په مرسته تقسیموو. حاصل او باقي مانده یې پیدا کوو.
حاصل او باقیمانده په لاس راوړو. نو راځو دوستانو د دریم جز نه شروع کوو. دریم جز حل کوو. راځو د x مربع ضریب لاس ته د x ضریب منفي 1 ده او ثابت عدد هم 24 ده. راځو x منفي 3 تقسیم په 2 x منفي 3 تقسیم په 2 مساوي د 0 څخه وضع کوو. ثابت عدد مساوات اخواړو د خوا پاتې کېږي خالي x د خوا پاتې کېږي 3 تقسیم پر 2. نو دوستانو راځو 3 تقسیم په 2 په لیم په دې تقسیموو. راځو په لومړي قدم کې لاس په خپله راکوزوو. لاس ضرب د 3 تقسیم په 2 15 کېږي دوستانو. 15 او منفي 1 14 کېږي دوستانو. منفي 14 کېږي دوستانو. نو 14 ضرب د 3 تقسیم په 2 منفي 24 کېږي دوستانو. منفي 24 کېږي. منفي 24 او مثبت 24 صفر کېږي دوستانو. خی د دریم جز باقی مانده صفر شو او حاصل یې لاس x منفي 14 شو دوستانو. ځکه چې دلته د x توان صفر او دلته د x توان 1 په دې شکل لاس x په توان د 1 منفي 14 ضرب د x په توان د صفر کولی که نه لیکو فرق نه کوي. ښه دا دریم جز ته. راځو دویم جز ته دوستانو. دویم جز عین شکل تقسیموو. راځو دویم جز یې د x مکعب ضریب 10 ده. د x مربع ضریب منفي 20 ده. د x ضریب منفي 100 ده او ثابت عدد هم 0 ده دوستانو. نو دلته x منفي لاس مساوي په 0 وضع کوو. ثابت عدد مساوات اخواړو د خوا پاتې کېږي خالي x یا خوا پاتې کېږي لاس. دوستانو په لاس یې تقسیموو. ښه نو راځو په لومړي قدم کې 10 په خپله راښکته کوو. 10 په لاسو کې ضربوو. 10 په لاسو کې 300 کېږي دوستانو. 300 منفي 20 280 کېږي دوستانو. 280 بیا په لاسو کې ضربوو. 2800 کېږي دوستانو. 2800 منفي 100 2700 کېږي. 2700 بیا په لاسو کې ضربوو. 2000 کېږي دوستانو. 2000 جمع 1000 2800 کېږي دوستانو. 2800. نو دلته په دریم جز کې دریم جز هم حل کو. په څلورم جز هم حل کو. په دریم جز کې باقی مانده 2800 شو دوستانو او حاصل 10 x مربع مثبت 280 x مثبت 200 یا 2000. دا حاصل شو ځکه دلته د x قیمت د x توان 0 دلته 1 دلته 2. 10 x مربع مثبت 280 x مثبت 2000. دا حاصل شو باقی مانده هم 2800. راځو دویم جز ته دوستانو. دویم جز حل کوو. دویم جز دوستانو عین د دریم او څلورم جز په شکل. راځو د x په توان د 4 ضریب 15 ده. x مکعب نشته. د x د مکعب د ضریب په ځای 0 نیسو. یا مثبت 0 یا منفي 0 فرق نه کوي. د x مربع ضریب منفي 6 د x ضریب 3 او ثابت عدد یې 4 تقسیم د پر دوستانو. x جمع 4 مساوي په 0 وضع کوو. 4 د مساوات دې خواړو. x مساوي کېږي په منفي 4 جواب کېږي. د x قیمت کېږي خای په منفي 4 تقسیموو دوستانو. راځو په لومړي قدم کې عین لکه مخکې په شکل 15 په خپله راښکته کوو. 15 په منفي 4 کې منفي 20 کېږي دوستانو. منفي 20 مثبت 0 یا منفي 0 هماغه منفي 20 کېږي دوستانو. منفي 20 په 4 کې په منفي 4 کې مثبت 80 کېږي دوستانو. 80 منفي 6 مثبت 4 کېږي دوستانو. مثبت 4 چې په 3 کې ضرب کړو. 4 په 4 کې 14 کېږي دوستانو. 4 په 2 کې 28 کېږي. یو هم اصل درلوده دا یې 29. علامه یې منفي کېږي. دلته علامه مثبت دلته منفي ده چې ضرب یې منفي کېږي دوستانو. 296 منفي 296 جمع ورسره 3 منفي 293 کېږي دوستانو. 200 منفي 293 بیا په منفي 4 کې ضربوو. 3 چې په 4 کې ضرب کړو دوستانو 12 کېږي. 12 4 چې په 9 کې ضرب کړو دوستانو 30 کېږي. یو مسل درلودو دا یو اول ارش منفي 4 چې په 2 کې ضرب کړو
څلور چې په دوو کې ضرب کړو دوستانو اته کېږي. دریم اصل درلودل 11. دوستانو دلته منفي ضرب منفي مثبت کېږي، علامه مثبت کېږي. نو 1102 او منفي 4 دا مساوي کېږي په 1188 دوستانو. نو په دویم جز کې باقی مانده 1188 شول او حاصل یې هم 15 x مکعب منفي 20 x مربع x مکعب او مثبت 4 x منفي 2293 دوستانو. دا یې حاصل شو او دا یې باقی مانده شو. دوستانو څلورم لومړی جز ستاسو لپاره پاتې کېږي، هغه تاسو حل کړئ، انشاءالله مشکل نشته او مخکې ځو. دوستانو دریم سوال ده. دریم سوال ده وایي د فاکتور د قاضیې پر اساس ووایاست چې x منفي 1 د دې پولینیم یو فاکتور دی او که نه. دوستانو د فاکتور قاضیه په دې شکل وه چې موږ د پولینیم قیمت پیدا کولو. راځو خو په لومړي قدم کې دوستانو x منفي 1 مساوي په 0 وضع کوو. یو د مساواتو دې خوا راوړو دوستانو x مساوي کېږي په مثبت 1. راځو دوستانو د پی ایکس پولینوم یې موږ ته راکړی دی. د پی ایکس پولینوم مساوي کېږي په x مکعب منفي 4x مربع مثبت x مثبت 2 دوستانو. راځو په پی یو پیدا کوو یا د پولینوم قیمت پیدا کوو. که چیرې د پولینوم قیمت شو قیمت مساوي په 0 شو نو x منفي 1 د دې پولینوم یو فاکتور دی او که چیرې د پولینوم قیمت خلاف د 0 و بیا x منفي 1 د دې پولینوم فاکتور نه دی. ښه راځو ښایي پی یو پیدا کوو، یعنې د x په ځای په پولینوم کې یو وضع کوو. یو مکعب د x په ځای یو لیکم، یو مکعب منفي 4 ضرب د یو مربع مثبت د x په ځای دلته هم یو مثبت و سره 2. دوستانو پی یو مساوي کېږي یو چې مکعب که هماغه یو کېږي دوستانو، یو چې مربع که هماغه یو کېږي، یو په 4 کې 4 مثبت یو په خپله مثبت 2. دوستانو مثبت 2 او مثبت 1 دا یې مثبت 3 مثبت 3 او مثبت 1 دا یې مثبت 4 مساوي کېږي مثبت 4 او منفي 4. د 4 نه 4 لاړ شي پاتې به شي 0 دوستانو. څرنګه چې د پولینوم قیمت په x مساوي 0 کې x مساوي په 1 کې 0 شو نو د دې پر اساس x منفي 1 د دې پولینوم یو فاکتور دی. همدغه جواب دی دوستانو. راځو دوستانو څلورم سوال ده. عین د دریم سوال شکل لري. د فاکتور د قاضیې پر اساس حل کېږي. د سوال متن د فاکتور د قاضیې پر اساس ووایاست چې x منفي 1 تقسیم په 2 د پی ایکس پولینوم دا x مکعب منفي 1 تقسیم پر 8 د دې پولینوم یو فاکتور ده او که نه. راځو دوستانو ښایي ګورو چې فاکتور ده او که نه. ښایي x منفي 1 تقسیم پر 2 مساوي په 0 وضع کوو. منفي 1 تقسیم پر 2 د مساواتو اخوا اړوو دوستانو. ښایي x مساوي کېږي 1 تقسیم پر 2. راځو په پولینوم کې د x قیمت وضع کوو. پی 1 تقسیم پر 2 یعنې د x په ځای 1 په 2 وضع کوو. راځو مساوي کېږي 1 تقسیم پر 2 کل مکعب منفي 1 تقسیم پر 8. دوستانو 1 تقسیم پر 2 چې مکعب کوو، یو چې مکعب کوو هماغه یو کېږي تقسیم 2 چې مکعب کوو 8 کېږي دوستانو. منفي 1 تقسیم پر 8 په خپله. دوستانو 1 تقسیم پر 8 منفي 1 تقسیم پر 8 مساوي کېږي په 0. څرنګه چې قیمت مساوي د 0 سره شو ښایي په دې صورت کې x منفي 1 تقسیم پر 2 د دې پولینوم یو فاکتور دی. پنځم سوال دی دوستانو. د ترکیبي ویش په مرسته حل کېږي. د سوال متن په دې شکل دی. وایي د ترکیبي ویش په مرسته ووایاست چې که چیرې x مساوي په منفي 1 تقسیم په 2 وي نو د دې پولینوم قیمت د ترکیبي ویش په مرسته په لاس راوړئ. دوستانو ترکیبي ویش عملیه مخته وړو. هر څه چې باقي مانده شول هماغه د پولینوم قیمت ده. ځکه چې د پولینوم قیمت پی ای ده نو که چیرې موږ د ترکیبي ویش په مرسته باقي مانده په لاس راوړو هماغه پی ای په لاس راځي. ښه ښایي د x ضریب دا x مربع دی وبخئ. ښه د x مربع ضریب 15 د x ضریب 1 او ثابت عدد منفي 1
تقسیم دی پر دوستانو د x قیمت یم را کړی منفي 1 تقسیم پر 2. په لومړي قدم کې راځي دوستانو 15 په خپله راښکته کوم. 15 ضرب منفي 1 په 2 منفي 15 تقسیم پر 2 کېږي دوستانو. منفي 15 تقسیم پر 2 او جمع ورسره یو دا کېږي منفي 15 درې تقسیم پر 2 منفي 3 تقسیم پر 2 کېږي دوستانو. منفي 3 تقسیم پر 2 ضرب دی منفي 1 په 2 علامه مثبت کېږي دوستانو. قیمت یې کېږي 3 تقسیم پر 4 دوستانو. دوستانو قیمت یې کېږي 3 تقسیم پر 4.